همدا ګوره ټول خلک هلته ځي زموږ جیب کې چې پیسې دي ترکیه کې 3 پسونه کېږي سوریه کې 5 پسونه کېږي حاصلات 5 ورځو کې بیرته راځو ولې ته لږه لاره پاتې هغه نه وروسته اسانه ده کارا د القاعده دولت جوړوو ترکیه دې کار ته اجازه نه ورکوي دا کار سخت دی بې ځایه خبرې مه کوه د قدس له اردو سره یو ځای د القاعده دولت جوړوو قمندان صاحب زه په موټر کې یم نیم ساعت کېږي له بلوک نه تېر شوي یو موټر سوریې ته ځي موټر کې د قدس اردو پورې تړلي تراجات دي موټر کې یو عسکر دی قمندان صاحب هغه راته خبر راکړه هغه وایي چې موټر کې د قدس اردو پورې تړلي ترهګر دي پام کوه ډلګۍ مه شه سنګوریان د مرستې لپاره درلېږم سمه ده پوه شو قمندان صاحب هلئ زر کوئ لاره یې وتړئ خبر راورسېده چې کوم موټر سوریې ته روان دی هغه کې د قدس اردو پورې تړلي ترهګر هم دي کمانډویانو لاره تړلې کسان کنټرولوي د مرستې لپاره یې ورځو تاسو پوه شوئ موټر ته پورته شئ زر کوئ زمریه ځان دې سنبال کړه سمه ده یو څه وخت اسلحه یې راکړه زه تا ته اړتیا لرم امر په ځای کې قمندان صاحب اندېښنه مه کوئ زر کوه چې ځو تاسو چیرته یې قمندان صاحب لږ زر کوئ پلټنه ده چمتو اوسئ جنګ پیلېږي موږ آخر کله موټر نه ښکته کېږو سمه ده هر څوک خپل پیژند کارتونه راوباسي لاندې ښکته شئ زر کوئ پام کوه چې ونه وایي موږ مال پسې ځو که پوښتنه یې وکړه وایي خپلوانه کره ځو سمه ده سمه ده ښکته شئ څه خبره ده قمندان صاحب په ارامۍ سره ښکته شئ موږ عمومي پلټنه کوو څه شوي موږ څه کړي ټول منظم قطار کې ودرېږئ څنګ په څنګ ودرېږئ پیژند کارتونه مو راوباسئ قمندان صاحب
ته راګه ټول موټر کې زه ولګېدم یوه د شفاق بلور دلګی مشر خبرې کوم زرکوي ټول عسکرونه شهیدان شول ځان راورسوئ ځان نشي رسولی قمندانه ناوخته شوې ده امان 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 بیړه وکړئ مخکې له دې نه چې ناوخته شي باید لاړ شو پیسې ساعت هر څه چې ورسره وي ټول دې راټول کړئ زر کوئ کڅوړې کې راټول کړئ ډاکټره موټر نور هم تیز کړ ماشا بابارو کا پاڅېدل مې دومره پښه کلکوي هېڅ چلک پاتې پښه مې د موټر نه لاندې واوسئ زرکوئ بیړه وکړئ دوی ټول تلاشي کوئ پیسې ساعت زرکه راویې بسه زرکه څه چې ورسره وي ټول ترې واخلئ زرکه راویې بسه زرکه بالا دی هم راوباسه زرکه هله بیړه وکړه زرکه نو پام کوه چې لیونتوبونه کې موږ مجبور یو چې ورته پیسې ورکړو پلاره که پیسې دوی ته ورکړو پسونه په څه واخلو ها موږ به یو کلم داسې وږي ګرځو زه دا پیسې ورته نه ورکوم پام کوه ګرانه زویه زموږ له ځان نه خو ارزښت نه لري راکه زر کوه دې خوا راوړه هله نو زر کوه راوباسه نو ټولې پیسې راوباسه پلاره زه تښتم ودرېږه زویه ودرېږه کم اخله ودرېږه داسې مه کوئ لرې شه زویه بلاله له خدای نه ونه ډار شوئ خدای دې تاسې وکړي زویه غلی شئ یو زوی سره یې ډېره مینه لري داسې چې دا دی هم ورپسې ورشي زوی دې ورته ووژه نور ترې څه غواړې تلاشي که د کومنډویانو ډلې چې هغه موټر ودرولی تاسې چېرته یې لږ پاتې دی قمندان صاحب 5 دقیقې وروسته رسېږو ښکلې جلۍ ده مېرمنه دې ده ها راکه ځناوره ښه ده اوس نو حتما دا انځور اخلم کم عقله وګوره دا خو عسکر دی دا راپورته کوئ زرکوئ ما ته وګورئ مونږ القاعده یو د عسکر درنه بیا یو خپل دولت ته ووایئ چې راشي خپل عسکر دې وژغوري داسې مه کوئ د خدای لپاره داسې مه کوئ غلی شه خبرې مه کوه د خدای لپاره راشئ داسې مه کوئ خیر دی داسې مه کوئ برید وشو منډه کوئ سیمه د کنټرول لاندې راولئ زر کوئ مخکې شئ هغه عسکر ژغورو زر کوئ
زر کوئ بیړه وکئ بیړه وکئ پولې ته نږدې یو بې شرفانو زنابره قمندان صاحب ماته وسله راکئ تر وروستۍ سلګۍ پورې د ژوند تر پایه پورې جنګېږم خدای دې له تا نه راضي شي زما ریا دلته زناوره څوک یې څوک یې پاسه ته څوک یې چاته کار کوې زناوره چاته کار کوې ووایه موږ تلو چې سوریه کې د قدس له اردو سره یو ځای شو د قدس اردو د قدس اردو سره فرید پېژنې زناوره ته فرید پېژنې نه قمندان صاحب تر اوسه هغوی سره نه دي یو ځای شوي دوی فرید زناور نه پېژني بله فریده زه یم یعقوب څه وشول لکه چې پولې نه تېر شوې کمانډویانو موټر ودراوه موږ هغوی ټول ووژل فریده څوارلسو سره مو هم کار خلاص کړ خو وروسته بیا تور درشي والا ځانګړي عسکر هلته راغلل زموږ منځ کې نښته رامنځته شوه هغه سنګوریان لکه بلاوي دي زموږ ټول کسان یې ووژل یوازې ما ترې ځان وژغوره کسانو ته اندېښنه مه کوه له ترکیې نه ډېر شمېر کسان د القاعده دولت سره یو ځای شوي دي زه تا ته کسان درلېږم مهمه دا ده چې د پولې نه اخواته زموږ عملیات همداسې دوام پیدا کړي له پولې نه اخواته به بریدونه همداسې دوام وکړي د القاعده دولت جوړولو لپاره به کلی تش شي ته اندېښنه مه کوه زموږ لپاره مهمه دا ده چې خلک وډار شي او وتښتي د پیسو کیسه کې مه کېږه دا هم د فرید کار دی فرید هڅه کوي چې د پولې نه دې خواته خلک له کلیو او بڼډو نه ووځي هغوی غواړي چې په سیمه کې د القاعده دولت د جوړولو زمینه هواره کړي له داسې ډېرو پیښو سره به مخ شو سرداره قمندان صاحب موږ باید هغه ځناور پیدا کړو او مخه یې ونیسو د هغه د پیدا کولو یوه لاره مو پیدا کړې استخباراتو خبر راکړی چې فرید یو دښمن لري د هغه پل مو پیدا کړ خو د هغه سره اړیکه ټینګول ډېر سخت دي پوه شوم قمندان صاحب موږ همدا اوس راځو تاسو خو پوه شوئ یو کس یې پیدا کړی چې فرید پېژني ښه ده نور باید هغه پیدا کړو قمندان صاحب زر کوئ حرکات کوئ څه خبره ده غفوره سمه ده مخکې شه دروازه بنده که له دې ځایه لرې لاړ نه شي چې ویښه شوه ما ته خبر راکړه دلته څنګه راغلی فریده تا یاسلیم دلته راوستېده دیله هو که چیرې دا خبره ښکاره شي چې یوه ترکی عسکره دلته ساتل کېږي
او هغه ترکی عسکر ستا لور همدا بیا فکر وکړه چې څه به کېږي څه مې کړي وای یسلي مې پرېښې وای چې هغه تابوت کې مړه شوې وای او زه همداسې غلی وای دیلا ته نه پوهېږې داسې څوک هم شته چې له ما نه پوښتنه کوي هغه څوک د خدای تباه کړي فریده دا مې د لور مسله ده د هېچا خبرې ته غوږ نه نیسم دا چې تاسې نن ژوندي یئ دا چې تاسې په هغې شپه کې وژغورل شوئ دا ټول د هغه چا له برکته دی چې زه ورسره اړیکه لرم ما هم درته وویل چې اسلم خوشي که فریده خوشي کوله مې خو بیژن وویل چې هغه تښتېدلې ده لږ پاتې و چې لږ پاتې و څه لږ پاتې و بیژن خپله هغه خور وژله چې د کلونو راهیسې هغې پسې ګرځي او د لیدلو په تمه یې ده همداسې ده فریده مورچانې زه راغلم بیلا مېرمنه باغ کې ده بیژن سمه ده ترورې زه خو نه پوهېږم چې د هغې عسکریان زه دلته څه کوي د هغې عسکرو په اړه ټول معلومات راټول شوي دا څوک دی د انځور شاته سمې لیکل شوي د سړي نوم بشیر دی د استخباراتو له مخې ویل کېږي چې د فرید سخت دښمن دی دا معلومه نه ده چې هغه یې څنګه دښمن شوی خو له ډېره وخته راهیسې فرید هڅه کوي چې هغه سړی ووژني دا سړی کولی شي موږ ته د فرید د پیدا کولو لاره وښیي که فرید مو پیدا کړ نو اصله هم پیدا کوو موږ چمتو یو چې سوریې نه دا سړی راولو قومندانه بشیر د بشر الاسد د کسانو د کنټرول لاندې سیمه کې په یو زندان کې دی سرداره یعنې دا سړی د بشر الاسد په لاس کې دی داسې چې ده موږ باید زندان ته دننه شو بله چاره نشته سمه ده موږ هم زندان ته دننه کېږو که د بشر الاسد کسان خبر شي چې تاسې ترک عسکر یئ نو سمدلاسه مو هلته وژني سرداره او د دې فرصت به هم نه وي چې موږ در سره مرسته وکړو هغه فرید نومی ځناور کارا کارا پوله کې د القاعده دولت د جوړولو لپاره هڅه کوي لاره کې موټر ودروي په کلیو برید کوي خلک دې ته مجبوروي چې له سیمې وتښتي موږ دې کار ته اجازه نه ورکوو ته رښتیا وایې سرداره موږ باید د حل لاره پیدا کړو قومندان صاحب د قدس اردو د ختمولو لپاره باید موږ فرید ختم کړو بله چاره نه لرو هغه زندان ته دننه کېږو ویرېږم د اسلم او بیژن ترمنځ بیا شخړه رامنځته نه شي فریده موږ باید بیژن ته هر څه رښتیا ووایو بیژن موږ دواړه ښه پېژنو که هغه خبره شي چې اصله د هغې خور ده نو بیا موږ هغه نشو کنټرولولی که څوک پوه شي چې اسلم ژوندی ده او دولت کې د سنګریانو په ډله کې یو ځای کار کوي نو په دې سیمه کې چې د قدس د اردو کوم کسان زما لاس لاندې دي د سنګریانو په وړاندې په پرله پسې ډول د هغوی د ختمېدلو پړه په موږ اچول کېدلی شي ته زه اصلي ته د معلوماتو ورکولو په تور تورانیږو سنګریانو ته د جاسوسۍ کولو په تور تورانیږو په داسې یو حالت کې بیا د قدس د اردو اړوند مسؤلینو او القاعده اړوند مسؤلین ستا زما او د بیژن د وژلو فرمان صادروي دیلا نو څه به کوو دا راز همداسې پټ ساتو لور به مې هېڅکله خپله مور او خور ونه پېژني نه دیلا اصله فکر کوي چې تاسې مړه شوي یئ پرېږده چې همداسې بې خبره وي دا راز باید تر پایه پورې زموږ دواړو ترمنځ وي هر څوک چې دننه کېږي دننه شه پیدا کوم دی او مې دروم د جلۍ د
دې عسکر ځانګړنه څه ده ما ته ووایه ته څنګه یې ساده عسکر پسې دومره ګرځې پلاره ما کله د خپلو پلانونو په اړه تا ته معلومات درکړي بیژن له ما څېړنه مه کوه کاکا ته دې درناوی ولره بیژن دا ستا د پلار په څېر دی هسې نن پلار مې دی مورې د کاکا خبره له کومه شوه دا ته څه کوې بیژن دا عسکره مې چې هر ځای کې پیدا کړه نو همداسې یې ټوټه ټوټه کوم مورې لور دې کنټرول کړه پیله کله نو هغه به خپله خور ووژني هغه د چا انځور و د چا نه و هغه د چا انځور و نو ما مې ولې پټ کړ کوم کسان مې چې لیکلي ول په وژلو یې بریالی شو خو په دومره اسانۍ رانه نشي ژغورېدلی له هغه ځای نه به دې یوازې مړی ووځي بشیره څوک نه راځي بوډا ته وژل کېږې تاسو فرید را لېږلی ها فرید را لېږلی زنابرو هغه ته ووایئ چې داسې نور کسان دې هم راولېږي هغه له ما نه نشي ژغورېدلی کم عقلانو زه د هغه د مردارولو لپاره ژوندی پاتې یم هغه ځای ګواښونکی دی ډېر ساتونکي لري ډاکټر رښتیا وایي ډېر ساتونکي لري ګوره مشره تاسې ښکاري که په دې امکاناتو سره هلته برید وشي نو د ځان وژنې معنا لري ښه نو څه وکړو بېرته لاړ شو ما خو څه نه دي ویلی آرامه اوسه شاهینه اوس پرته له بشیر نه بېرته نه ګرځو دا کار څنګه کوو د نیول شوو کسانو په ډول دننه کېږو سمه ده همداسې کوو ډېر ګواښونکی کار کوي سړی مشر په خیر راغلی پیسې راکړه از دکان دوستی میکنن منډه کوي دوستی میکنن حالا منډه کوي
منډه کوي خلکو منډه کوي خلکو راغلل قومندان صاحب از دستایتان اصلا را بندازید از دستایتان اصلا را بندازید حالا زود شوید اصلا را بنداز صبر وکړه سمه ده شاهینه ته څه کوې موږ دلته نښته نه کوو هڅه کوو چې زندان ته دننه شو سمه ده وحشیانو سمه ده نه قومندان صاحب او فیلمبرداري وینم نازه حال د څه خبره ده زندان ته د بشیر څنګ ته د تلو بله لاره نه وه سردار یو ډېر ګواښونکی کار وکړه نازه د معلوماتو له مخې ویل کېږي چې په هغه سیمه کې د بشر الاسد د کسانو قومندان او د زندان عمومي مدیر له فرید سره نږدې اړیکې لري فرید ځناور ته لا هغوی ته رشوت ورکوي که فرید له دې خبر شي چې شاهین او سردار هلته په زندان کې دي نو هغوی بیا هېڅکله له زندانه نه شي وتلی برو پیش شو ترانیگم درسته شو روی تا نشان بده پیش شو استاد شو مدیر اینها ترکان جرمشان چیست؟ دوست اینها دوزند ترکان زما هیڅ نه خوښېږي ښه ونه شول چې زما لاسته راغلی زه به تاسې ډېر وځوروم ښه ده مدیره داسې چې دا نه مو ځوروه موږ تا ته د خوشې کولو زاری نه کوو زناوره ګوره مدیره سرزوري مه کوه قانونو تباه کوم دی آرام اوسه شاهینه ستونزه مه پیدا کوه ویوښه
دلته ترکان د چا نه خوښېږي دوی ترکان دي ترکان دي وګوره قومندان صاحب شاوخوا ته وګوره دا ځای راته سم نه ښکاري زموږ کار سخت دی شاهینه بشیر دې ولیده ها هلته دی قومندان صاحب راځه چې یو ځل ورته ځان وپېژنو زر کوئ څه خبره ده مخې ته دې وګوره ړوند دی ما ته وګوره موږ مصیبت پسې نه ګرځو سمه ده زور چېرته لرې چې مصیبت پسې وګرځې قومندان صاحب ته له بشیر سره خبرې وکړه دا ځناور ما ته پرېږده شاهینه دوی څلور کسان دي ما ته کم ښکاري قومندان صاحب راځئ زر کوئ راځئ سلام علیکم وعلیکم سلام راځه کنه بشیره سرکوه زما په نوم څنګه پوهېږې زموږ او ستا دښمن یو دی نوم یې فرید دی ستا ستونزه څه ده موږ هم ستا غوندې د فرید دښمنان یو بشیره تاسې څوک یې دې خبرې پسې مه ګرځه موږ راغلي یو چې تا له دې ځایه وباسو زه څنګه په تاسو باور وکړم موږ تا ژغورو بشیره ته به هم موږ ته د فرید ځای بښیې نه زه در سره مرسته نشم کولی فکر دې په کار واچوه د دې ځای نه دې وباسو زه خپل کار مو وکئ شاوخوا کې یو ځل وګورم له دې ځای نه وتل امکان نه لري بس دی شاهینه تاسې نور ختم شوئ ځه ورک شه ورک شئ لږ ارامه اوسه زما ریا داسې ښکاري دوی کوماري کسان نه دي کیدای شي فرید دوی د بشیر لپاره رالېږلي وي دا کمقان حتما فرید را لېږلي دي غواړي ما له دې ځای نه د ویستلو په پلمه ووژني Мишкара, حرکت کوزیچو تاسې دلته څه کوئ ها موږ یې هم دې کوټې ته راولېږلو
بشیره دلته کامرا شته نه د وتلو په اړه دې فکر وکړه له دې ځای نه هېڅوک نشي وتلی هغه خبره هېره کړه د باندې ځینې کسانو شته چې له موږ سره مرسته کوي قومندان صاحب شاهینه دلته کښېنه تاسې فرید را لېږلی یې که نه ما ورته وګوره شاټیات مه وایه نه صبر وکړه شاهینه پام کوه چې وینه باسې پام کوه چې وینه باسې چمتو یې ها چمتو یم یو دوه درې کم عقله کم عقله وژنم دی صبر وکړه وژنم دی کم عقله وژنم دی شاهینه خوشحېږه قومندان صاحب د غوښتو چې موږ وژني دا موږ ته پکار دی پاڅېږه سمه ده کم عقله تاسې عسکر یې هو موږ تور عسکر یو کم عقله زه ډېره بخښنه غواړم فرید زما وژلو ته هر وخت کسان رالیږي فکر مې وکړه تاسې هماغه رالیږلي یئ څوک یې د زندان عمومي مدیر قاسم څه خبره ده قاسمه دلته یې دوه ترکان راوستي دي تا رالیږلي کوم کسان مې چې لیږلي ول هغوی بشیر ونه شو وژلی د وینې وې راغلي بازار کې له یو دوکان اغلا کوله ښکاري چې زندان دی د راتلو لپاره لیوالتیا درلودله نه ځکه راغلل ما فکر وکړه چې تا به رالیږلي وي د هغوی انځورونه زر ماته راولېږه په دې کارونو زه نه پوهېږم خو کمپیوټر کار چې راغی درلېږم یې بیړه وکړه څه لکه چې سنګوریانو بشیر پیدا کړی بخښنه غواړم عسکره فرید ځینې وخت خپل کسان راپسې دلته رالیږي ته هم هغه کسان وژنې خپله سزا د نوره هم ډېره وي بشیره فرید غواړي چې ته دلته خوسا شې رښتیا وایي موږ تا له دې ځای نه وباسو په موږ باور وکړه هغه فرید څوک دی چیرته دی دا هر څه موږ ته ووایه نشم ویلی ولې ته د فرید دښمن نه یې سخت دښمن یم خو تاسې سره مرسته نشم کولی ولې سړیه ولې ها غواړې چې همدلته خوسا شې پیدا کړی خدای مو ووهه څوک یې پیدا کړی پلاره زموږ یو پخوانی دښمن هغه ځناور ستا خپلوان و هغه ځناور د وژلو لپاره یې زما مرتبه تمه شوه داسې مه کوه هغوی پرې ګناه دي له غرنه مې ځان خوشي کړم داسې مې خاردر لاندې هم وڅښېدم په خپلو اوبو کې هم دننه شوم هغه سنګریان هلته واچوه چې له ډېرې بلګې او تندې نه مردار شي اوس نو بیخي خبره خرابه شوه بیخي